یوه پوښتنه درته کوم، کښېنئ مهرباني. عزیزانو ملګري خو ستړي شوي دي، تاسې به هم ستړي شوي یاست. زه د پارټۍ له طرفه له ټولو ملګرو له طرفه د محترم افراسیاب خان خټک، بشیر خان مټه، افریدي صاحب، لطیف، د نورو پارټیانو ډېر مشکور یم. دوی ډېره خواري کړې ده، د دې جرګې فیصلې ښې ډېرې لیکلي دي. نو موږ دا خوښه وه که تاسې ستړي نه واست، ملګري خو تر کاره پورې ځان کاږي. موږ دا خوښه وه چې دا لږ سره راټول کړو، کوټلې یې کړو، 12-14 دغه جن جوړې کړو. دوی خو راوستلې ده. ما افراسیاب خان ته هم خواست وکړي، منظور خان ته مې وویل، ما ورته وویلې چې زموږ د غوښتنو لومړۍ نقطه باید دا وي چې موږ دا جرګه د پښتانه یو مستقله جرګه اعلان کړو، لکه د افغانستان لویه جرګه. دې جرګې ته د یو نوم ورکول سي چې بیا دا جرګه د پښتانه د ډیورن لاین و دې خواته چې هر څه مشکل پیښیږي چې دا جرګه غونډیږي او کام ته حکم کوي چې پر دا لار ولاړ شي. که داسې خوښه ده زه به دوی ته ووایم، خواست به ورته وکړم چې دا کار وکړي، چې دا جرګه د افغانستان د لویې جرګې په رنګه یا افریقن نیشنل کانګرس په رنګه د ټول پښتون د آبادۍ، د سوکالۍ، د برابرۍ دپاره یو داسې دغه اعلان کړو چې بس زموږ خبرې به د دا جرګې سره کېږي. دا ما خواستو ته کړی دی. زما خوښه دا وه، دوی وایي چې اوس به خلاص وکړو. زما خوښه دا وه که ته یې ستړي نه یاست، ته ډوډۍ وخورئ. افراسیاب خان ته به زه خواست وکړم ملګرو ته، دا به ښه سره راوکوټو، راټولې به یې کړو. سهار پر 9:30 بجې به اعلان کړو، بیا به سره رخصت شو. که ستاسې خوښه ده، که مې خوښه ده نه یاست ستړي، ته به اوس ډوډۍ وخورئ، دا مشران به دلته کښېني، پر دې به یې رباس راباس کړو او کوشش به دا وکړو چې سکښتې فیصلې نه د مردارې، نه خرابې، نه کږې، نه وږې، ښکاره یې ورته کښېږدو. د دې ګردو خبرو په رڼا کې یوه بله خبره د ملګرو خواهش و، پرون دلته په تقریرو کې هم خلکو وویل چې د رښتیا معلومولو یو کمیشن دې جوړ سي. د رښتیا معلومولو کمیشن زه خواست کوم افراسیاب خان ته، دې جرګې ته خواست کوم چې د رښتیا معلومولو کمیشن دې له دغه جرګې څخه جوړ کړل سي. په دې کې د مسعود علاقې خلک، په دې کې شمالي وزیرستان خلک، په دې کې د جنوبي وزیرستان خلک، ملاکنډ خلک، د سوات خلک، چې څه ظلمونه زموږ په وطن سوي دي، تحقیقات یې وکړي، تحقیق دې راوباسي، بیا دې کښېږدي. بیا به یې موږ د پاکستان عدالتو ته هم کښېږدو، د دنیا عدالتو ته به هم کښېږدو. په دوی یې نه جوړوو، دوی به څه جوړ کړي؟ دوی به تحقیقات موږ وکړه، هېڅ نه دي سوي. دا تحقیقات زه افراسیاب خان ته خواست کوم، ملګرو ته خواست کوم، دا ملګري ګل علم خان ناست دی، ښاغلي مسعود ناست دی، وزیر ناست دی، یوسفزی ناست دی، له ملکنډ نیولې تر سوي پورې خلک ناست دي. له دې خلکو دي، په هغې تعلیم یافته خلک هم وي او هغه ښاغلي خلک دي چې معلومات لري او ډار نه کوي چې موږ خپل تاوانونه، بې عزتۍ، زموږ د کورو سره څه سوي دي، زموږ د بچیانو سره څه سوي دي، زموږ د خویندو مندو سره څه سوي دي، موږ ته کم مالي تاوان رسېدلی دی، چا چیرې څه کړي دي، چې دې څه یو شی جوړ کړو او سم یو کتاب چاپ کړو. دې کې به انشاءالله رضا محمد په دې کې تکړه دی، د دې جرګې به باقاعده کتاب چاپېږي، دار چاپ فوټو به وي، دار مکرر تقریر به وي. زه خو پخپله پوهېږم نه، افراسیاب خان وکیل دی، که د پاکستان عدالتونه نه وو، په کار ده چې موږ بین الاقوامي عدالتو ته ولاړ شو، چې و سړی دا دغه د ما سره بدي کوي، داسې دا ما نه انسان بولي، نه مسلمان بولي، نه مې سره رایو کوي، نه مې پرېږدي. بله خبره
د دې په دغه کې ملګري دغه جوړه کړې ده راټولوو به یې پاکستان کې دا اوس آیین نشته که څوک وایي ستا هغه ځان دوکه کوي که څوک وایي چې آیین پاکستان کې شته د پاکستان پر آیین درې خبرې لیکلي دي پارلماني جمهوریه پاکستان درې سره درواغ نه پارلماني دی نه آییني دی او نه د پاکو خلکو دی د سرو غلو ملک دی په شنه زور روان کړی دی په زور کې لیکي نو موږ دا وایو پرچیان خان ته ما دا خواست کاوه د دوی دا ګل د سپوږدو راغلي مطالبې موږ صفا خبره کوو چې دا وخت په پاکستان کې آیین نشته که څوک موږ حلالوي که موږ وژني دا آیین د پاکستان خلکو جوړ کړی دی په دې آیین کې دا لیکل شوي دي چې فوجي سړی به په سیاست کار نه لري فوجي سړی به توبه کاږي که پاکستان جوړوي په توبه به کاږي د پاکستان د آیین به لاس کاږي او ټول قومونه به سره راغونډي هر چاته به خپلواک ورکوي آی اس آی ایم آی زورور به وي نه د خدای زورور دي نه د پښتانه زورور دي د سیاست به لاس کاږي که پاکستان جوړوي که یې نه جوړېږي دا خبرې موږ سره راټولو دوی به پاکې راولیکي بله خبره موږ کړې ده په دغه کې ما اوس افراسیاب خان څه هم پوښتنه وکړه منظور خان څه هم د مختار خان څه هم افغانستان زموږ مورنی وطن دی افغانستان زموږ د پلارو د نیکه ادره ده افغانستان له زرګونو کلونو زموږ ځاله او زموږ دغه دی په افغانستان چې پښتونخوا نه به دی نو په مور ملکه به ده کې په افغانستان به موږ څنګه خوا نه بدوو افغانستان ټیک د زموږ منځ کې یو لیکه ده موږ د افغانستان موجوده عزیزانو ته وایو چې و عزیزه خدای ته وګوره دا جرګه به د داسې مطالبه کوي د طالبه څه چې طالب ماما د افغانستان لومړی خبره د افغانستان د استقلال حفاظت دی وچه به د افغانستان جنډۍ ټینګه نه سي موږ هم تر شا ولاړ یو د افغانستان پر استقلال به نه ته سودا کوې نه به موږ څوک پرېږدو چې ستا په ملک کې ګوتې ووهي بله خبره موږ درته دا وو چې طالب کاکو په زور باچهي اړول راړول موږ به افغانستان غرق کړي اوس تا وار راغلی دی ته مهرباني وکړه د افغانستان لویه جرګه راوغواړه پښتانه راوغواړه او په آیین کې دا شک کښېږدئ په آیین کې دا قانون کښېږدئ چې په افغانستان کې به په زور باچهي اړول کفر یي ګسر به څوک په زور باچهي نه اړوي چې موږ دې ته دا پوله نه ولګوو زموږ وطن بیا د زورورو سانډانو دغه جوړېږي میدان بل موږ د طالب پارټي په دغه کې اوس ما افراسیاب خان ته هم ښکاره کوي مختار خان ته هم موږ دا وینا کړې ده طالب ته وایي چې و طالبه دا ټول پښتون افغان راوغونډ کړه لویه جرګه جوړه کړه او د ګرد افغان یو مشترکه متحده محاذ جوړ کړه یونایټډ فرنټ جوړ کړه او پر ټول جهان غږ وکړه پر موږ یې هم وکړه او پر هغه افغانانو یې هم وکړه چې په دنیا کې اوسي چې موږ جلوسونه راوباسو امریکې ته هم ووایو چین ته هم ووایو روس ته هم ووایو بل چا ته هم ووایو چې زموږ پر وطن به د مستو سانډانو میله نه را جوړوئ موږ ته یې نه پرېږدو نه ستۍ خیرات غواړو نه ستۍ زکات غواړو موږ پوسته خپل خدای مې پوسه خپل لر و بر افغان مې پوسه پر دې پکار ده چې موږ جلوسونه و جلسې راوباسو بله خبره د علي متعلق ما مخکې هم کړې وه منظور ملګری ولاړ شوی دی رابس یا افراسیاب خان ملګري لیدلی دي د دې جرګې خوښه کم سې کم یو وار د علي په باره کې موږ په کار ده چې یوه ورځ وټاکو او په هغه ورځ ګرده په هر ضلع کې راووځو دا ووایي چې علي لک ګرد راووځو کوټه داسې کوټې څه نیولې تر کوشلا سواته د سواته نیولې تر سوی دغه رنګه زموږ هغه ورونه چې په دغه کې دي په خارج کې دي هغه به هم راوځي د ټول جهان ټلویزیونان به یې وګوري چې وروره په لکاو په کروړاو خلک کراچي کې هم راوتلي دي فلاني کې هم راوتلي دي څه وایي چې علي وایي علي ښکنځل کړي درواغ ده دا خبره په ښکنځاو پاکستان کې پابندي نشته سهار ماښام ته پر ټلویزیون اوري
نه د چا مور پاتې ده نه خور پاتې ده علي نه ښکنځل کړي دي نه په ښکنځا دا ملک خوا به دی علي ته دا وینا ده چې ته به حق نه وایې ته به رښتیا نه وایې ته به دا نه وایې چې زما په وطن کې دا ظلم مه کوه ورور چې علي دا خبره پرېږدي بیا موږ څه کوو علي چې کومه خبره کوي دا د علي خبره نه ده دا د دې ګرد کام خبره ده دا ګردې جرګې خبره ده د ګرد کام خبره ده په سړی موږ نه دغه کېږو موږ بل دغه دا دی د جرګې په معنا عزیزانو ډوډۍ به سړی چې پروا نه لري ما مطلب دا دی عزیزانو دا جرګه د موږ رهبري وکړي افراسیاب خان نه په پوهېږي زه نه په پوهېږم تعلیم یافته خلک نه په پوهېږي غرني خلک د دغه خلک دا د موږ ته عزیزانو راوښي نواب صاحب په مشري کې نواب صاحب په ګډ د دې جرګې څخه ته راوښه یاست ته معلومیږي دا ډاکټر په خبر دی چې په وزیرو کې ښاغلي رښتیاګوي خلک څوک مسعود په خبر دی ملک شاهجهان په خبر دی ابل ملګری په خبر دی ابل ملګری په خبر دی دا جرګې څخه یو داسې جرګګۍ را جوړه کړي موږ ته داسې جرګګۍ را جوړه کړي چې هغه د پښتانه د خپلو ټبرونو منځ کې کوم بدۍ دي چې د هغې په روغو پسې لګیا سي را جوړوئ به یې را جوړوئ به یې داسې جرګګۍ را جوړه کړئ بله د ملګرو دا خواهش دی زموږ هم خواهش دی په کار دا دی چې افراسیاب خان یوه کمیټۍ د کراچي د پښتنو جوړه سي په هغه کې هر څوک شامل سي او هغه دې جرګې ته د دې جرګې سکرټریټ ته د دې جرګې مرکز ته پر 12 مې چې د موږ سره کوم بد سوي دي پر 12 مې باندې چې زموږ بچیان وژل سوي دي زموږ کورونه سوځل سوي دي زموږ د وطن رکشې د غریبان بسان سوځل سوي دي ملګري شهیدان سوي دي داسې یو کمیټۍ دې جوړه سي چې هغه د کراچي د 12 مې د تاوانونو دغه موږ ته راوښي دې جرګه ته او موږ بیا د جرګې د دغه برخه کړو بله خبره ډاکټر صاحب تا ته وایم دا وړ ملګری ولاړو دې ته ورونو ته به یو کمیټۍ جوړوئ موږ ته به د تاوانو لیست راکوي دې جرګه ته موږ یې نسو معلومولی هغه فیکټ فاینډینګ میشن دی دا به را جوړوئ چې موږ یې دغه کړو وروره موږ نه پاکستان راکوي نه د پاکستان عدالت راکوي دا وخت عدالتونه نشته 2 ججان 3 ججان خواران لګیا دي هغه یې په مخ اخیستي دي زموږ د پښین جج دی خوارکی د ښځې سړی په مخ اخیستی دی 3 کاله بعد 15 کاله بعد به دی چیف جسټس وي چونکې دی رښتیا وایي لهذا په مخه یې اخیستی دي ستا په د ښځې پیسې د کومې خوا وې ستا د ښځې پلانا د کومې خوا وه ورونو موږ چې هر څه کول د دغه جرګې په زور به یې کوو زموږ عدالت به هم دغه جرګه وي زموږ قوت به هم دغه جرګه وي زموږ پارلیمنت به هم دغه جرګه وي زموږ د پارلیمنت فیصلې به هم دغه جرګه کوي او انشاءالله الرحمن په دې غرني خلک پوهېږي چې د دې د شا جرګې د شا د خوا موږ خپلې څلوېښتۍ جوړې کړو کلکې څلوېښتۍ هېڅ څوک زموږ مخ ته بیا نشي درېدلی څلوېښتۍ جوړې کړئ په طریقه په قراره په غلې غلې دا جوړوو خپل کار کوو د ښځو متعلق سبا به کتې دغه کول راوستو د ښځو متعلق عزیزانو موږ ګرد مسلمانان یو خوا به نه راڅرګندوئ قرآن کریم کې آیات دی وایي لا تکفرو تاسې کفر مه کوئ نور یې زه نه تفصیل کوم موږ ګډ کې کښېوځو چې نیم منئ نیم نه منئ قرآن شریف حکم کوي وار پلار ته چې ستا په میږ کې ستا په اوښانو کې ستا په مځکه کې ستا په اوبو کې ستا په جایداد کې ستا لور ستا د زوی نیمۍ ده 800 کاله کېږي هم یې ملا خوري هم یې پیر خوري هم یې موږ خورو او بریتونه مې غوړ کړي دي چې که خیر وي انشاءالله خدای به خیر کړي جنت له به ځو قرآن دی که جنت ته دا رنګه ولاړ قرآن دی که جنت ته دا رنګه ولاړ الله پاک وایي زه هر شی بخښلی سم حقوق العباد نه بخښم پتې خو نه یم خبر زموږ د وطن اڅکزۍ ښځه چې ودی یا رحمتالله جوړ کړي دي وایي یا د بدۍ ده یا د نیستۍ ده ته اندازه لګو توبه
یعنې که نسبن شوې خرڅه یې که په 100 لکه په 10 لکه که بوډا ته دې ورکړه که دې دغه ته ورکړه او که په بدي اخته شي په بدي کې وروره داسې نه ده خدای ته وګورئ ښځه خور ده ښځه لور ده ښځه مور ده خفه کېږه مه ډاکټر تا سره مې ګپ شته تا ته وایم ګوره که ښځه قدرمنده نه وای نو خو الله پاک به ویلي وای چې جنت د بابک تر برېتو لاندې دی که ښځه بختوره مه وای پر الله پاک ګرانه مه وای او مقدمه او مقدسه نه وای نو خو الله پاک به ویلي و چې د بابک تر برېتو لاندې جنت دی الله پاک وایي د ښځې د مور در پښو لاندې جنت دی ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه لور ده دلته ملګري اکثره جان کې رضا محمد دی فلانی وروره زموږ ښځه نشي طاقتوره کېدای چې دې ته په جایداد کې برخه ورنکړي چې جایداد کې دې برخه ورکړه دا بیبي خدیجه سوه چې جایداد کې دې برخه ورکړه دا بیبي عایشه سوه چې رسول الله مبارک پیغمبر کېدی تر ښځو شیدور او زا قیمتي وه لیکن چې څه وخت ده ښځه ته برخه ورکړه بیبي عایشه د لور وه دی وفات شو بیبي عایشه دلته علما ناست دي په علم کې دونې پر مخ ولاړه شته د حدیثو 7 کتابه 6 کتابه په هغې کې نیم حدیثونه چا ویل بیبي عایشه ویل او بیا چې د جګړې خبره رااله ملایان وایي پر دې بحث مه کوئ لیکن تاریخي حقیقت زه بحث نه پر کوم چې د جګړې خبره رااله بیبي عایشه په قوت حساب کې دومره مضبوطه شوې وه جیلاني خان نږدې دی که لرې ناست دی و شعر د خدای ته یې چیلنج ورکړي د یوې خوا شعر د خدای حضرت علي صحابه یې لښکر وو د بلې خوا بیبي عایشه صحابه یې لښکر وو 3 ورځې جنګ وشو دومره صحابان شهیدان شو دنیا ورته حیرانه وه ما ویل چې ښځه تا په جایداد شریکه کړه ښځه بیا غړیالۍ ده ښځه بیا یو خبر به نن وکړم پښتنو جرګه د پروا نه لري ما څه به څوک نه خفه کېږي زه د ایماندارۍ وایم دا ده د ښځې او د نر څلور رشتې پلار مور ورور خور لور پلار او ستا زنانه د ما څه مخه به دې کېږي حاجي ګلان اکا ما څه مخه به دې کېږي فلانی ما څه مخه به دې کېږي زه په څلورو سره ورشتو کې ښځه در نارینه ایمانداره بوله په څلور سره ورشتو کې بیا د بې ما نن چونکې سپینې خبرې دي کلاله مول سپینې بیا کوو چې د مور په معنا پلار په زامنو کې فرق دی دا لري که دا ګوډ دی دا لري که د کار نه دی دا لري که د لیونی دی هغه مې ښه زوی دی په دوبۍ کې مزدوري کوي هغه مې ښه زوی دی ټیکهدار دی مور دا فرق نه کوي مور لیونی زوی هم په غېږ کې نیسي ګوډ هم په غېږ کې نیسي نشهیي هم په غېږ کې نیسي پر خوله یې مچوي د خورور او د لور په رشته کې پر ورور ایمانداره ده په هر لحاظ پر ایمانداره ده او د میړه او د دغه په معنا کې خودونه پر ایمانداره ده لکه توبه مې دغه بیا د بې ما خوند ما څه خوا به زه کېږي ما پې غواړم ته زما خوند یاست چې دا هر پښتانه ته هر بلا ته پنجابي ته سندي ته چې د ملکه الزبت لور روغ غواړي دی بیا هم شاوخوا ګوري چې د ملکه الزبت لور روغ غواړي شاپیرۍ روغ غواړي دا بیا هم شاوخوا ګوري پر دې کنډه وګوره پر دې کنډه وګوره دا خواره چې ته ولیوني ته ورکې دا ورته ناست دی وایي د پلار نوم یې خرابېږي بس ورکړی یم پروا نه لري وایي د پلار نوم یې خرابېږي نو دوی به بار دا خبره کوله زما دوی سره جنګ دی چې وروره یې دا حق ورکوي هاي د بازۍ شیشن جوړول لکه یورپ جوړه کړې دا بربادي ده ما معافي غواړم ما بېشتان کې نیکول زه تللی وم لندن ما نه و لیدلی ما ورور ډاکټر حمید هر راوکړي افراسیاب خان زه ورغلم بیا بېشتان خو ما نه و خو بېشتان مې لوی شو بیا یو نایي دوکان ته یې واستولم هغې د بېشتان مېشتانه کې 2 نجونې وې 15 ورځې بعد بیا بېشتان غټ شو بیا ورغلم جامه مې هم دغه ما ته وایي تا د انګریزي چیرې زده کړې ده ما ورته ویلې تنګولم یاسې ما ورته انګریزي خو ما ډېره نه ده زده
زه د دې کلي سره راغلی یم، د دې وطن راغلی یم چې هلته پوخ سړک نشته. د دې کلي سره راغلی یم چې هلته بجلي نشته. هلته په بازارو کې ښځې نشته. زه تنګوی مې ګایولی مې، خو زموږ دا دغه دی زموږ دوه خویونه تر ته ښه دي. دی ول چې کوم خویونه؟ ما ورته ویل یو خوی دا چې زموږ په وطن کې طلاق تر ټولو بده خبره ده. داسې پښتانه یو بل ته پیغور کوي فلانی طلاقي دی، د طلاقي زوی دی. دا ول بله ما ول بله دا ده چې په کوڅو کې ښځې نشته، لیکن په دغه غرو کې یوه ښځه یوازې یا د بلې ښځې سره ښه په عزت پر لار تلای شي، څوک یې عزت ته نشي کتلی. دې د غچي په لاس کې افراسیاب خان ول should I believe you؟ زه تا خبره ومنم چې ښځه پر یوازې په لار روانې څوک هېڅ نه ورته وایي. ما ورته ویلې چې منې که نه منې تا خوښه ده. ول نو دا څنګه ممکنه ده؟ ما ول موږ په وطن کې ښځه د بازۍ شی نه ده، ښځه عزت بلل کېږي، هنر بلل کېږي. او که یو ښځه ځوانه روانه وه یا دوې روانې وې، خدای نخواسته چا د بېعزتۍ په معنا ورته وکتل، هر سړی چې پر پېښ شو هغه د حق لري چې دا سړی وولي مړی کړي. دی ول کشکې دلته هم دغسې وایي، په دا الفاظ یې ول کشکې دلته هم داسې وایي. ورته چې راتلې تا دا پل ولدي؟ ما ول هو. ول ماښام زه و دا بیا دې وویل یو زما پلار و مور هم طلاق اخیستی دي، بلې ویل مې اخیستی وي. ول ماښام چې موږ در دې دوکان وځو، موږ در دا پله په منډه وځو افراسیاب خان. ما ول ولې؟ ول کار چا ګزارې کو ګزارې کو. نو هغه ازادي خو بله ده، موږ به دا زموږ خوندې دي. دی مولوي صاحب دې مې مات وکړي، موږ به هم راسې حق ورکو، بس ملګري به کړو. که خدای کول چې دوی را سره وي، هسې بیا پښتانه خو د ښځې په خبره ډېره خوابه دی چې دا پیغور ورته وکړي. ما ته یو چا ویل ول ته لونګۍ نه پر سر کوې او ږیرې دې نه ده پرېښې. ما ورته په دې نه پرېښودل کومه چې پښتنه ښځه چې غوسه سي و سړي ته وایي لونګۍ دې خاورسته، ما زما نشته. او چې بیا ډېره غوسه سي وایي ږیره دې خاورسته، ما هغه هم زما نشته. نه مې ږیره شته نه مې لونګۍ شته. بیا زه وزیر سلیمان خېل ته وتړله. نو عاجزانو ته یې خوښه دغه د دې دغه به سره جوړ کړو، نن یې برابرې کړو. سهار 9 بجې یا 2 بجې به سره بیان کړو. اخري اوس هم ښه لیکلي دي، خو سم به پاخه ولیکي، هغه به یې کړو. بس بیا به رخصت سره واخلو. که ته یې ستړي یاست بیا خو نو نه به یې ستړي انشاءالله. ته یې راسئ 9 بجې، که دې نوره کرایه غوښته ور به یې کړو کرایه. 9:30 بجې 10 بجې راسئ. افراسیاب خان ورته کښېني، ملګري به ورته کښېني، نواب صاحب، مختار خان، رضا محمد، یو ښایسته 12-14 نقطې به راوباسو. په اوبو څه کوو، په بجلۍ څه کوو، څنګه کوم شی څنګه کوو. دغه یوه خبره ده چې دا جرګه بس مهرباني وکړئ، دا د دې کام نماینده هغه اسمبلۍ اعلان کوي چې ګرد جهان بیا راځي د دوی څه پوښتنه کوي او دغه جرګه او موږ ته لارې راښیي. دغسې مې لاس راختلي دي. پاکستان آیین موږ منو. پاکستان آیین دا وایي چې فوجي به په سیاست کار نه لري. بس دا به ختم. چې دا ختم شو، دا زموږ ګردي مطالبې رفیع الله کاکړ او ملګرو بیان کړي دي، دغه به شو. دا زموږ د اوبو خبره ده، د خټکو د ګیس خبره ده. هلته خوږې اوبه نشته، پر دې باندې یو شی ورسره راجوړ کړو. بس بیا به یو دعا پر وکړو. که مې خوښه ده سبا انشاءالله که خدای کول سهار پر 10 بجې اوس به ډوډۍ وخورو. دغه چې ما درته وویل دغه به زموږ دغه یو دوې خبرې که زما زده وي هغه به وکړو. بس الله پاک دې زموږ دې کام ته اتحاد و اتفاق ورکړي. خدای دې دا کام د بېعزتۍ او د بېننګۍ راوګرځوي. الله پاک دې پر ورامېږي. خدای دې د ظالم د زوره وساتي. خدای دې د مظلوم د ازاره وساتي. الله پاک دې پر موږ ورامېږي. ډېره مننه. کور ودان. سلام علیکم.